د دهر مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان شپږاویاومه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 11 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. آیا پر انسان باندې د بې پایه زمانې یو وخت داسې هم تیر شوی دی چې هغه کوم د یادونې وړ شی نه و؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. مونږ انسان له یوې ګډې شوې نطفې څخه پیدا کړ تر څو چې هغه وازمایو او د دې غرض لپاره مونږ هغه اوریدونکی او لیدونکی وګرځاو. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. مونږ هغه ته لاره وښودله. اوس په خپله د ده په ارادې پورې اړه لري چې شکر کوونکی کیږي او که کفر کوونکی. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. د کافرانو لپاره مونږ زنځیرونه توقونه او لمبه وهونکی اور تیار کړی دی. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. د دې پر خلاف ښه خلک به په جنت کې د شرابو داسې جامونه څښي چې په هغو کې به د کافور اوبه ګډې شوي وي. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. دا به یو بهیدونکي چې نه وي چې د هغې له اوبو څخه به د الله بندګان څښي او کوم لوري ته یې چې زړه وي په اسانۍ سره به یې هغې خوا ته بهوي. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. دا به هغه کسان وي چې په دې دنیا کې خپل نظرونه ترسره کوي او له هغې ورځې نه ویریږي چې د هغې آفت به په هر لوري خور شوی وي. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. او د الله په مینه کې مسکین او یتیم او بندي ته خواړه ورکوي او هغو ته وایي چې مونږ تاسې ته یوازې د الله په خاطر خواړه درکوو. مونږ له تاسې څخه نه څه بدله غواړو نه مننه. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. له مونږ سره خو له خپل پروردګار څخه د هغې ورځې د عذاب ویره ده چې د سخت کړاو ډیره اوږده ورځ به وي. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. نو الله تعالی به دوی د هغې ورځې له شر څخه وژغوري او دوی ته به تر تازګي او خوشحالي ورکړي. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. او د هغو د صبر په بدل کې به هغو ته جنت او ریښمین کالي ورکړي. هلته به هغوی پر لوړو مسندونو باندې تکیه وهلي ناست وي. نه به یې د لمر ګرمي په تکلیف کړي او نه سخت ساړه. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. د جنت څانګې به پرې راټیټې شوې سیوري کوونکي وي او د هغه میوې به هر وخت د هغوی په اختیار کې وي چې څنګه غواړي ویش کوي. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة
قدروها تقديرا د هغو مخې ته به د سپینو زرو لوښي او د ښیښو ګیلاسونه ګرځول کیږي. ښیښې هم هغه چې د سپینو زرو په ډول به وي او هغه به د جنت منتظمینو په سمه اندازه برابر ډکړي وي. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا په هغو به هلته د شرابو داسې جامونه وڅښل شي چې د هغه مزاج یعنې خوند او کیف زنجبیل به پکې ګډ شوی وي. دا به د جنت یوه چینه وي چې سلسبیل ورته ویل کیږي. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا او د هغو د خدمت لپاره به داسې هلکان ګرځي راګرځي چې تل به په یوه حالت کې وي. که ته هغوی ووینې نو ګمان به وکړې چې ملغلرې دي چې خورې کړای شوي دي. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا هلته چې هرې خواته نظر واچوي سراسر نعمتونه او د یو لوی سلطنت رنګ رونق به دې تر سترګو شي. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا پر هغو باندې به د نریو ورېښمو شنه جامه پرته او د اطلس او د پرړو ورېښمو جامې به یې وي. هغو ته به د سپینو زرو بنګړي واچول شي او د هغو پروردګار به په هغو باندې ډیر زیات پاک شراب وڅښي. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا دا دي ستاسې مکافات او ستاسې هان د هڅه زمونږ د قدر وړ ده. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا ای پیغمبره همدا مونږ پر تا دغه قرآن لږ لږ په تدریج سره نازل کړی دی نو ته د خپل پروردګار په حکم سره صبر وکړه او له دوی نه د هیڅ یو بد عمله یا حق نه منونکي خبره مه منه. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا د خپل پروردګار نوم سهار او ماښام یادوه. د شپې هم د هغه حضور ته سجده کوونکی اوسه او د شپې په اوږدو وختونو کې د هغه تسبیح کوه. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا دغه کافران خو له ژر لاسته راتلونکي شي یعنې دنیا سره مینه لري او وړاندې چې کومه درنه ورځ راتلونکې د هغه له نظره غورځوي. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا همدا مونږ دوی پیدا کړي دي او د دوی اندامونه بندونه مو کلک کړي دي او مونږ چې کله وغواړو د دوی شکلونه به بدل کړو. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا دا یو نصیحت دی اوس نه چې د چا خوښه وي د خپل پروردګار لوري ته د تلو لاره دې غوره کړي. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما او ستاسې په خوښې سره څه نه کیږي تر څو پورې چې د الله خوښه نه وي. په باوري توګه الله د علم او حکمت خاوند دی. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما چاته چې خوښه شي په خپل رحمت کې داخلوي او د ظالمانو لپاره دردناک عذاب تیار کړی دی.